سلامونه دوستانو، هیله مندم چې جوړ اوسئ. دوستانو څنګه چې تاسو پوهیږئ په کونړ ولایت کې چې کومه د تېرې شپې رئیس څخه زلزله وه او بیا هم ډېر تلفات درلودل، موږ هڅه وکړه چې لاړ شو هغه ځای ته چې کوم ځای کې زلزله پیل شوې، خو تر اوسه پورې نه یو توانېدل دې لپاره چې دا تاسو دا دغه ګورئ لارې ټول خلکو بندې کړي. زموږ د هغه خلکو څخه د هغه هېوادوال څخه دا هیله ده کم مرسته نشي کولی، نو هیله مې دا ده چې دغه ځایونو کې لاره نه بندوي. چون تاسو ګورئ چې ټوله لاره دوی بنده کړې، فقط ځي او هغلته یو څو دقیقې ګرځي راګرځي او بېرته راتاویږي. نور هغه خلکو پر مخ یې لاره بنده کړې کوم چې مرستې رسوي. نو موږ هڅه کوو چې د هغه ځای ته لاړ شو کومه چې حادثه پېښ شوې ده. ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوند کړل زموږ راغلو هغه ځای ته چې تېره ورځ راڅخه زلزله و، بیا ډېری خلک ځپلي. هلته ماما را سره ولاړ دی او دوی هم واقع ډېر زیان کړی. تاسو ځان معرفي کړئ. هلته زما نوم حسن محمد دی، د رخولو قلعه اوسېدونکی یم، قوم باندې مسعود یم، د کونړ ولایت یم، نورګل مې دغه دی ولسوالي ده. کور ستاسو دی؟ دا کور زموږ دی سره، دا قلعه زموږ ده. تلفات لري؟ تلفات لري صاحبه، 2 زخمیان یو شهید لري. همدغه کور همدغه کوټې همدغه کور دی او همدغه کور دی. هغه مې ترځي کور دی صاحب، نه هغه مې ترځي کور دی، کله ټول روان شوی دی. هغه د نواب د کور دی، ته خو پېژنې هغه د نواب د کور دی او دا زما کور دی. دا مې د پلار کور دی صاحب، دا مې د پلار کور دی. د پلار مې مال مې سار دی صاحب، 4 سره مالي سار دی، یوه بزه ده صاحب هغه مې ساره ده پېنس خبر. او اندام دغه دی، بس د الله تعالی طرف نه دغه موږ باندې راغله، په مسلمانانو باندې امتحانونه راځي او دا په موږ باندې یو امتحان دی، په دې دره باندې مسلمانانو باندې راغلی دی. موږ په دې کې د الله نه شکر ګزار یو. پېنس الله دې تاسو ته صبر درکړي. شکر پرې وکړو په دې باندې. اورې دغه کسان چې تاسو ویلې 2 زخمیان دي او یو هم شهید شوی، څوک دي؟ دا مې صاحب یوه مې مور دی، یوه مې زنانه ده. او نور د کور ټول خراب شوی؟ ټول تخریب شوی دی صاحب، سامان ډوب دی صاحب، هېڅ شی نه لرو صاحب، پېنس خبر. سامان برتن مرتن هېڅ شی نه، کټونه لرو نه، ښه لرو نه، بد لرو. سپېره مې دا باندې تاسو سره نه لوي، هغه سپېره مې دا منځ ناست نو مې هغه تاسو راغلی که نه هغه ځای کې الله دې رحم وکړي. تاسو ګورئ دغسې وضعیت دی کل کې، دغه څو کلي چې دي دا ټول همدغسې شوي دي، ټول تخریب شوي دي صاحب، ټول تخریب شوي دي صاحب. د دې ځای نه ولې ادارې ته او شماشه پورې دا ټوله دره تخریب شوې ده، درکانډک نه پورته دا دره ټوله تخریب شوې ده او په سوونه او په زرونو باندې مړي شوي ده او زخمیان شوي دي صاحب. یعنې هېڅ هم پکې نه دی پاتې؟ هېڅ هم پکې نه دی پاتې صاحب. همدغسې حال به یې زموږ د قلعه حل وګورئ، دغسې د نورې دنیا هم دی، داسې د نورو د کورونو هم دی، داسې د نورو. کومه مرسته تاسو ته رسېدلې تر اوسه؟ کومک تاسو ته رسېدلی؟ موږ ته کومک نه، خوراکي مواد راسره شوی دی. دا د خوراکي ډوډۍ راځي او نور اوس را ده نه ده دغه لاندې ځای کې یو 2000 روپۍ را ده، بس یو سړي من دغسې راکړي نه خیراتي، بس دغه خدای دې رحم وکړي. ته راشه دغه کور دننه به وګورو. روسانو واقعیت تخریب شوی، هغه هلته کوم غوا چې و هغه د دوی مربوط دی، دوی غوښتل چې دغې نه به یو څه عاید ولري. دغه بس دغه نه دی ما وکړي، دغه یو خوسی پاتې شوی دی، دا یو خوسی خوسی پاتې شوی دی، 4 ډنګر دی، هغه دغه نه لاندې دی، هغه ملوې نه لاندې دی هغه، او نور کور هم تخریب شوی دی. او کورونه دا قلعه ټوله تخریب شوې ده، د غولو په نامه باندې قلعه ده. او هندا جمعه زموږ تخریب شوی دی، کور هم تخریب، کورونه هم ټول تخریب شوي دي، نه د اوسېدنې کوم وړ نه دي. موږ به بار په میداني علاقو کې پراته یو، پېنس په خوړونو کې او په دیرو کې موږ بار پراته شي او بس او د شنه اسمان لاندې دوستانو په دې ساحه کې اوس هم د زلزلې جټکې شته. یوه ګنټه مخکې داسې ګنټه به نه وه تېره، نیم ساعت مخکې داسې دغه وکړه، دا کوم ځایونه چې ولاړ وو دیم راوارتول، دیم راوارتول. خدای تاسو صبر درکړي. امین کې امین کې صاحب، امین. نور د الله کارونه دي، هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم نشي کولی صاحب. دا موږ مسلمانان یو، دغه طرف د مسلمانانو باندې یو امتحان دی او موږ پرې اوس هم شکر ګزار یو صاحب، الحمدلله. ماشومان دې واړه دي که غټان دي؟ ماشومان مې صاحب یو بېدو غټ دی او 2 غټان دي او نور واړه دي صاحب. څومره وخت دي؟ څومره وخت نه دي؟
نو داسې بس د شپږو کالو او د اووه کالو او د اتو کالو او یو چې کوم دی که نه یو د اتلسو کالو دی او یو د شلو کالو دی او هغه خپله مور وړې ده هغه یو مشر زوی مې هغه خپله مور وړې ده سیدامې ته وړې ده ننګرهار ته وړې ده په تیاره کې او هغه نیا یې وړې ده ځان سره پېنسونه په تیاره کې او هغه تللی د زخمیانو سره دی په جالبات کې خدای دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي امین الله دې تاسو صبر درکړي امین کې صاحب امین ان شاء الله که زمونږ په وس کې څه حتما دوستانو زمونږ هدف دا ده چې د دوی غږ تر نورو هېوادوالو ورسوو تر څو د فکر کوم مرسته به د شهیدانو ځای ونه نیسي ځکه که یو څوک لاړ هغه بیا بېرته نه راځي که هغه نه راستنېږي صاحب بس هغه نه راستنېږي خو بس زمونږ بیا د دې دغه شهیدګي بیا زمونږ په نصیب کړې وه صاحب بس د هر کارونه چې کوم دي دا د رب العالمین دي او موږ پرې شکر پرې وکاږو بیا نشو خبره د هغه بندګان پیغمبر علیه السلام امت دي او موږ پرې شکرګزار یو صاحب خدای دې د دې نه حال زمونږ بدتر نه راولي صاحب الله سره د بدترو نه بدتر شته دی صاحب د دغه نه سره دغه شته دی سره هغه د زمونږ توبه صاحب پرې نشو خبره غنم مثار دي هر څه ایثار دي پرې نشو خبره اینې نارنج ښکاري دا کوټې تخریب شوي دي هېڅ صرف ایندا دالان ولاړ دی ایندا دالان ولاړ دی ایندا بیا ولاړ دی نورې کوټې صاحب هغې طرف به پانډې صاحب ایندا تخریب شوي دي ایندا ټول ایندا تخریب شوي دي ایندا هسې تاسو وګورئ دوستانو تمام معنا د کور زه په همدغه تخریب منزل شوی باندې پروت وم صاحب ایندا کټونه چې پراته دي زه په همدغه منزل باندې پروت وم او بچي مې همدغه ځای کې نښتې وي همدغه ځای بچي مې دغه ځای کې نښتې وي او زه لاندې خوړ کې پروت وم صاحب پرې خوړ همدغه ما هم چوټونه خوړلي په دې سر باندې مې نه زخم خوړلی دی په دې زنګنو باندې مې زخم خوړلی دی په ملا باندې مې صاحب نه زخم خوړلی دی صاحب خو زمونږ د الله له توبه وي نو بیا نو خپله د دې د خدای پاک نه بدتره په موږ باندې نه راولي چې ټول یې درته وجلې وي نو زمونږ به څه د لاسه شي اورې او الله تعالی بچ کړي پرې شکر پرې وکاږو غنم مار ته تخریب دي صاحب که غنم نه دغه کنه جران دې تخریب شي دي جران دې مرانی دي صاحب او به نشته لري صاحب بل څه نشته بل څه نشته خدای دې رحم وکړي خدای دې باید زموږ سره د خوراکي موادو باید زموږ سره د زموږ سره نه د خیمو موږ سره نه مرسته وشي دې ته موږ ضرورت لرو ان شاء الله نو اوس موږ پاکي راو د ګوش کې ته نشو ولې اوس موږ پاکي وبدیو خورونه دې بار نه راځي او زمونږ په هغه شتمنو هېوادوالو حق دی که څومره په توان کېږي دغلته درې شي دوی سره د همکاري وکړي ځکه دوی اوس د سرپناه دپاره هم څه نه لري د خوراک څښاک دپاره هم څه نه لري د اخیستلو دپاره ایندا بچی دې پېنې خو ایندا په سکول کې دی ایندا په سکول کې دی یو دوه دنه نور نه لاندې دي هغه په دغه کې دي په مدرسه کې دی او سکول مې یو مدرسه مې صاحب ایندا مې بچی دي او ایناغه د استاد په مخ کې نه غسپېره میدان باندې پراته وي بس دې باران بیګاره باندې استاد کې د باران یو شبره باندې رااله ماله خدای یا الله اوس باران راوي او چې ته لاړ شو موږ دا الله تم سوال وکړه خدای وګنه اوس کوم بل نه سوري ځګم موږ نه سره ګنځ زبر کسر دي دا سر دلانی باسي او د خپل بچی نه دغه کې بس خدای دې رحم وکړي خدای تاسو صبر درکړي کور بس نو انجنیر صاحب دغه حالات هم دي دغه سم نه جون دی خو په دغه جون باندې موږ شکر گزار یې سبا الله سره تنګونو تنګ شته سختونو سخت شته درېتونو ریته سره شته سبا هر رقم مشکلات د رب العالمین سره دي او دغه خزانه د هر رقم دغه نډکی دي خدای دې رحم وکړي او الله دې بمون باندې خبر امين ډیره مننه دوستانو تاسو ګورئ تمام معنا دغه ځای تخریب شوی د ماینځ تللی دوی فعلا هېڅ هم نه لري نه په ډاک پاتې دي ځکه چې د دې نه پاس دوستانو هم داسې کورونه دي چې پکې کورنۍ نشته پکې ورک دي ختم دي او د دوی که زه وایم چې هغه د اوسېدو د سملاسېدو هغلته په یو ځای دی چې ډاک دی په هغه ځای کې دوی اوسېږي په ټوله معنا تخریب شوي دي خراب دي او دقه په دقه پکې زلزلې کېږي ټکانونه دي پکې سلام علیکم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ګوري همدا اوس هم پکې د زلزلې ټکانونه دي او ځای تمام معنا تخریب شوی دی دا د کورنۍ غړي دي نوم دی د روتاو کې یو پاتې کور ستاسو دی تلفات پکې لري یو شهید لرم او نور زخمیان داسې وو چې زه
ژوندي و هغه خو یو شهید لرم شهید څوک زوی مې څو کلن و؟ 14 کاله به و. او کور هم ټول د منځ تللی بس دا څه دیوال نه ولاړ دي هماند نه دا وګوره ټول ختم شوي دي او دا زما زوی خپله دلته شهید شو دا د یو حجره کې پراته وو هلکان دلته شهید شو باقي دې خدای خیر الله دې باقي خیر زخمیان ښه دي اول الحمدلله ښه دي هغه همداسې دغه نه دي ښه دي هغه څه مرستې تاسو ته رسېدلې دي نو الحمدلله هر ټیم لګیا دی خپل وس او توفیق کوي خو څونکې دا زموږ وطن ټول داسې وران شوی دی نو ستاسو خپل مشکلات وګورئ چې تاسو مکمل ټیم دغه نشئ کولی ځکه چې پیدل لارې دي او لارې ورانې دي سړکونه دغسې دي نو انشاءالله خوراکي مواد څه ناڅه راته دغه شي دي دا ډوډۍ چې نغده شي دا نور د سرپناه خیمې او داسې شیانو ته موږ سخت مشکلات لرو دا اوس کوم حالات دي که نه نو دغه ته موږ ډېر مشکلات لرو او نور چې نشته دی نو اوس نه داسې سامان هم ډوب شوی او جواهرات هېڅ شی هم نشته دوستانو داسې ده چې دا ځای یعنې په تمام معنی تخریب شوی دی او خراب شوی دی و آبادي دننه ټوله ولیدلې ده لیکن دا دیوالونه پاتې دي دننه ولیدله چې نه وځي تاسو دننه هر څه ولیدلې لکه دا دوه چته مینه او دا لاړې دا یې دوه چته مینه وه أكثر بالرقم اللي صار جابها اللي طلع او شاپ الوقت واقعیت یو ډول دا ځای الله تعالی کارونه هېڅ پکې نشته او کاچا وطن دی نو خټو کاچا آبادي ده او د لرګو آبادي ده نو بس دا ډېر سخته او شدیده زلزله وه الله دې باقي د نور مسلمانان وساتي او نور داسې امتحانات الله رب کریم په هر مسلمان نه راولي الله امین خدای تاسو ته اجر درکړي او الله تاسو ته اجر درکړي دونه تکلیفونه مشکلاتو کې او راغلی رسیدګي مو وکړه خپل وس مطابق چې ته رسیدګي د الله تاسو ته اجر درکړي خوشحاله اوسئ تاسو صبر د زړه تاسو ته ډېره مننه تاسو ته ډېره مننه دوستان تیاری راځي دغه په دغه هڅه کوي چې په دې کلي کې کچیر د زخمیان مړي پاتې یا غوي انتقال کی خدای درا هم کی په تاسو ټول باندې ډیره مننه اګوري الهام جان دا ځان ټولونه سره موږ اوس زنه شان راوړي مين تبع شوي دي ولا خلق بغرونو کې پراته وګورئ استغفر الله دا مين کې نشي پرې وسی نه سمې وس کې نه سمې وس جل کې چې سړي ګنو وګوره دا کورنۍ پکې شته کورونه وتی په پټو کې پراته دي ورو کور کې وسګه کور کې چې نشته چې به سم لګي بستر نشته دي نشته کاته نشته چې کې څه باندې پاور داګ باندې پراته نه بستر شته نه کښته تورسښته نه خښته ونه بس دا حالات نو او کور کې به څنګه څم غرونه را روان دي قیامت دی ورو دا ګټه راټولېږي به خلکو باندې معلومه استغفر الله کله مرام شو کورونه کې دغه شپټو دواره مورې به ورته کې پراته نو دا محل نو دا تاریخ کوم ځای پورې راځي دا ودیرو کې کوي اخوا ته زه یو څه اندازه معلومات راغله وای خو ته نور اوس خلک د خاور لاندې دي نه اوس خلک راځي ښه واره ته پوری ما معلومات وکم هاريت بس ماشاء الله استغفر الله دا فیل کې څه کسان باندې خو سخت مونږ تللی د زخمین او مړی اوس هم دا تیاری چې لګي زخمین وړي څه مرسته خو نه راوړي مرسته دا زخمین کوم ځای باندې ګرانی دوستانو دا کلی ټول تخریب شوی دی دا کلی دا وګوره دا ټول آبادي خلک زخمین دي ستاره په تیرو مولې الله 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 ورور امبولانس ستړي شو د سلیونی کسان الله په سعودو په ساحه کې الله 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 توبه پینځه شو ستارو کوم په مخ کړ لار کې د لاروي نه کومکی خلک یو کوم څو وګړي مال ورو په پکې نو دغه راغله سیمه حکومت لا سره راغله دلته دا د خار پورې لکه د نورګله پورې ګاډي څنګه زی راځي ګاډي د راش دي ورو خلکو هجوم دي نه په خوا چې دغه د سنه وشوي د سړک یو د غرونه را پریوتی او هغه د وجه نه و سړک د دوی خو څوک نه دي تخریب شوي تلفات خو نه لري نه فقط کورونه یې د منځه تللي درته ونه د دې کور د درې کسان زخمین دي سیتاوه کې پراته دي ترشه کور د تخیمه ترازه دا خلک دې ته پراته دي دوه درې کډې دي الله الله او د دې کور را دي به مشي ودی د قیامت شان علامه ترازه الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای دې رحم دا پر کور ختم شوی دی دا پر استغفر الله استغفر الله السلام علیکم خیر دا خاوند دا خواته ترغل دی قلاونه راوته دي ترش ودی السلام علیکم خبر ما دو زمان نونگول درې مسجد زخمین دي جاز یوړو سید عامله
نو زخمین وو الله د مرګ نه بچ کړی دي شکر دی او قلم هم تباشیر اوس عکاسي به تاسو وګو خوشاله بودی بچی می بچی وي دي او دا الله امتحان په موږ راغلی الله دې باقي خیر پېښ کړي او تاسو الله ډیر امدادونه وکړي چې زمون خبرم واخسته الله دې خد سره خدای لراج صاحب شکر ده چې ماش تاسو به زمون خبره هم وستاسي اخلو سو وسه تعبیر هغه به کوونو دا زمون نه نه خلکو سره مرسته لګا چې الله ته ولې سید عبدالله شو سید عبدالله ترشه دا زمون ایمانی وجداني وظیفه ده تر څو تاسو غوښ شو کولای تر هغه خلکو پورې ورسو چې استغفر الله استغفر الله الهام جان دا کور د دې اجي صاحب ده خاله تر په تمام معنا تخریب شوی دا ګوري دا ګور دا ګور الله 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 هیڅ هم پکې نه دی پاتې هیڅ الله اکبر استغفر ټول سلام زما کور دی بس الله دا امتحان ما راوسته نو د سیده چې د لیدل حال نو که څوک کومه کیږي او امداد کیږي تاسو نه موږ غوښتنه کوو د ټول د دریاو د کلو غوښتنه کوي واده د خپل کور غوښتنه نه کومه زما سره د ټول غم دی 15 بچیان می زخمین شي او هغه صدامه کې پراته دي نو تداوی روانه ده خو دوی باندې خوشاله مشه د مرګ نه بچ شوی دي په دې ډیر شکر دی او کوم امداد غوښتنه موږ غوښتنه او اساس امداد دا ځنه چې ټول مسلمانانو سره وکي او ډیره مهرباني انجنیران صاحبان راغلي سروي وکړه او زموږ خدمت لپاره راغلي ډیره مننه تاسو نه الله دې تاسو ته اجر درکړي زمون ګمراوي هلي ارمانونه د ژوند کړل ژوند دی اوسېږي مشرب بلا زړونه د ژوند کړل زمون ګمراوي تلفات خو ان شاء الله نه لري خدای پاک فضل تلفات نه لري هغه شکر ده چې تلفات مالي دا شوی مالی خیر ده چې جاني نه کوري ختم شوی دا بندگان بچتي انسان چې ژوند دی یار او بالکل خدای تاسو اجر درکړي ان شاء الله موږ خپل همکاري کوو ان شاء الله راځي او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه د ژوند کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه د ژوند سلامونه دوستانو څنګه تاسو ټول کونړ ولایت هغه سیمه ته موږ راغلي وو چې حادثات پکې شوي یوه خبره دا ده تاسو دغه رش ګورئ دغه لاندې دا عامو خلکو بند کړي چې هغوی په هغه حساب اسلام داسې راځي وځي نه که مرسته نه بل نه زموږ ټولو هغه خلکو نه دا هم هیله ده چې که مرسته نه شي کول نو هیله ده چې دغه لاره دې نه بندوي جذبې دې را ژوندی کړي ضمیرونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشرب بلا زړونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشرب بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشرب بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشرب بلا زړونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمون ګمراوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد ازمون زخمی سینو کې قائد ابن قائد ازمون زخمی سینو کې
کڅومره سازشونه او ګواښونه و خو بیا هم کڅومره